د خیوې ولسوالۍ کاشکوټ سیمه ده. په 2008 کې دغه پل جوړ شوی دی او بیا یو څه موده وروسته ړنګ شو. تاسې ګورئ چې خلک په دغې زانګو کې سفر کوي او ځي راځي. دې ځای کې چې کوم د دې چاره مخ په وړاندې وړي هغه هم د خپل د کار نه خوشحاله نه دي، ځکه هغه وایي چې دا یو د خطر کار دی. کیبل یې ګرانې دي، سیسټم یې ګران دی، دوی چې کومې پیسې اخلي هغه هم لږې دي، کار یې سخت دی، لمر ته هم ولاړي، کو باران یي، په هر رقم ماحول موسمي په هغې کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي. خلک تر مننه کوي خو د دولت نه ګیلمن دي چې تر اوسه پورې دغه پل یې جوړ نه کړ. د سیمې خلک دغه وایي چې د پل په هکله ویل شوي وو چې کله کوږ شو نو خلکو عریضه وکړه چې دغه پل په ړنګېدو دی، هغه وخت کې د دې امکان و چې دا جوړ شوی وي، خو د کونړ سیند دی زورور دی، د دې څپو دغه پل ړنګ کړ خو تر اوسه پورې جوړ نه شو. خلک 10 کاله کېږي چې خلک په دغې زانګو کې سفر کوي راکوي، خو خدای مکه په دې کې ډېرو خلکو ځاني تلفات هم د لاسه ورکولی شي، خو خوشبختانه تر اوسه پورې داسې کومه واقع نه ده شوې چې د دغې زانګو څښتنان دوی په وینا چې اوسه پورې داسې کومه واقع نه ده شوې چې دغه زانګو ړنګه شوي یا دغه کیبل یې د لمنځه تللي او خلک دغې سیند ته لوېدلي وي. د سیمې خلک په دولت نه په کلکه غوښتنه کوي چې دغلته پراته خلک ته دغه پل جوړ کړی شي. د دوی لپاره د موټر لاره نشته، د تلو راتلو لارې نشته دی. مننه.